بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب بلوغ المرام کی منگا جنازی مسائل بیانول. په اخرنی درس کې مونږه بعض مسائل بیان کړو چې راغی تعلق د جنازو یا د جنازې د مسائلو سره دی. په نننی درس کې ورنه حدیث ته وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وی قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او صحابو لمبو، قالوا أغدوي والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. نغو بدي خبره کې وسوچ کې شو یو بل تکتو غری ناسو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د کپړې وسو کوونه باسو. رواه احمد و ابو داود. امام احمد امام ابو داود د حدیث اورره حسن حدیث ته. په دې حدیث کې یو څو فائدې د حدیث پوره دي سره پورا چې دوی ته سوچ کو چې الله سبحانه وتعالى القى الله عليهم النوم، الله په دوی باندې خوب راوستو. نو بیا د کور دی ګټ نه आवाज راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولمبوي وعليه ثياب بابا کپړی. نو دا الله تعالی په دوی ته د خبره وشوه. نو دې حدیث کې اولنی فائدہ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، په خلکو باندې رد دی کوم چې وی جناغه ژوندې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی. بل به کې دا فائدہ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی، بشر دی، نور نه دی، دلته لمبي. درېمه خبر به کې دا چې د صحابو احترام د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره څومره احترام دی په زړه کې د رسول الله سره چې د دنیا په کپړې څنګه وباسو دی اوچت انسان دی. نو و چې څوک بیا دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میراث مسره او دغه میراث څه شی دی، د پیغمبر میراث سره ریالونه یې کړه لري علم دی. نو چې اوس د چا سره علم وي د پیغمبر وارث دی، نو د دوم بیا قدر او احترام کې صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین الله چې ورته اوچت درجه ورکړې وه اسی نو ورکړي هغه د پیغمبر د پاره ډېر څه کول. دومره هغه خپل پیغمبر باندې مینو دومره سره محبتو چې دنه د کپړې څنګه لري کو ته هم به کته نشو. نو بس الله سبحانه وتعالى خبر درکړي چې د ولمبوي او په د باندې به کپړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غسل علي رضی الله عنه ورکړو او باقي کو سره مرسته چې د رسول الله تر عباس رضی الله عنه کړو او دغه دوه زامنو او اسامه بن زید او شقران ددو بکیم. نو د څو کسان شو؟ علي رضی الله عنه او رسول الله تر او به دغه دوه زامن شو سلور شو، اسامه او شقران د شپږ کسان شو. د شپږو کسانو رسول الله غسل وکړ. غسل کې اصل یې علي رضی الله عنه د نور وسره مرګرتیا کوله. ان شاء الله مخکې دا مسله روانه ده چې مړي چې سړی غسل ورکړي نو څومره کسان دا غسل ورکولی شي څومره نه. ندیږي کې دا مسله ثابته شو چې کله مړی لمبې نو کپړې به تې وباسي که نه وباسي به تې. ځکه دې کې صحابه وي کما نجرد موتانا، لکه څنګه چې موږ د نور مړو نه وباسو. دغه د رسول خاصیت شو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم خاصیت شو. دغه نه بعد حدیث ته عن ام عطیه رضی الله عنها. ام عطیه وی دا ام عطیه چې دا دې نوم دې نصیبه بنت کعب الانصاریه رضی الله عنها. دا پر زنانو کې په زنانو د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت او دې به دا کمی زنانه چې د مړ شونه دی بلم بوله دا به کې پوها. دا وی چې دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په بشراغه ونحن نغسل ابنته او موږ د رسول صلی الله علیه وسلم لور لم بوله. دې کې لور چې د رسول صلی الله علیه وسلم لور زینب ده، زینب رضی الله عنها او د هجری پاتم کال کې وفات شوه. وی موږ غلم بوله. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اغسلنها ثلاثا، دري پیری ولمبوي، دري پیری بوبوړوي او خمسا یا پنځه او اکثر من ذلك یا دغه نه ډیری. ان رايتن ذلك کتاسو ته به مصلحت ښکار شو. بماء وسدر په وبوي ولمبوي
او د بیرو په پاڼو باندې. وجعلنا فی الاخرة یا فی الاخیرة کافورا، او په اخري پیر چې دوباړو وي نو به کې کافور هم واچوي، او شیئا من کافور یا د کافور څه حصه به کې واچوي. فلما فرغنا آذنا، کله چې موږ د رسول الله لور ولمبولو نو موږ هغه ته آواز وکړو. فالقى الینا حقوه، نو رسول الله موږ له خپل لنګ راکړو لنګ. فقال اشعرنها اياه، وی چې دا لنګ د دې زینب رضانه نتاو کوي د جسم سره چې ولي، ځکه چې دې کې برکت ته د رسول الله لباس ته نو دې برکت به دې په قبر کې ملو شي. او دې خبرې راځي چې د خاصیت د رسول الله د کنه نن سبا چې نه صحابه قبر سیب چې خپل لنګ ورکول شي. چا متفق علیه د حدیث بخاری او مسلم راوړي. وفي روايه وبل روایت کې راځي ابدأنا بميامنها، ورسول الله موږ ته وی چې د خې طرفونه ولولینځي، ومواضع الوضوء منها، او کم چې د ودس زینې دي چاردام چې کم اندامونه دي او لوینځي اول. وفي لفظ البخاري د امام بخاری روایت کې راځي فضفرنا شعرها 3 قرون، نو موږ ولذي وختونه 3 چونټي جوړ کړي. فالقيناها خلفها بیا ملشات واړولې. دا حدیث ته پدې کې د مړي د لامبولو طریقې ذکر کړی ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه خولې ده. ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې د حدیث کې کوم فواید هغه بیان کو او مختصر طریقې سره د مړي د لامبولو طریقه هم تاسو ته وښایو. اول دی حدیث کې دا مسله ختمونو بیا به د غسل طریقه خایو. رسول الله خپل لنګ راوغستو خپل لور له ورکو دا د رسول الله خاصیت دی. ګوري او ډېر قمقل سړی وي چې وس یو سړی له چې سره پس 1400 کال بعد راغلی هغه لپاره د ثابتې دلیل څه دی؟ دلیل څه دی چې ته د پیر صاحب نه کپړه وړي پای کې برکت دی، یا ته په پیر باندې لاس راکړي کې برکت دی. دلیل څه دی؟ وی رسول الله خپل لور له لنګ ورکړو. خان بیا خو مطلب دا چې ته د سره د امتی او د پیغمبر منځ کې فرق نه مانی، ته یو شی مانی. ستا پیر صاحب او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شان دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبرک چې څومره مسله ده، کله هغه د ویښتونو برکت غستې شوی ده یا دغه د خولونو غستې شوی، یا د هغه وبونه په کوم باندې چې هغه چاردام کو، یا دغه د بدن نه د ټول برسوسم پورې خاص دي. او که دا جایز وي کنه جایز، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد غوره انسان څوک دی؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. نبی به دا غنم ثابت وي چې خلکو هغه ته ویلي، چا به ته ویلي چې موږ لنګ راکا، چا به ته ویلي چې موږ صادر راکا، چا به ته ویلي چې موږ ټوپۍ راکا. ځکه دا غوره انسان دی پیغمبر باندې چې هغه نه دی ثابت. نه بیا د ابو بکر صدیق نه بعد مور دي چې بچی راوړل چې هغه درجه ته ورسي، چې هغه درجه ته څوک نشي رسیدو. دا غنه د تبرک نه ثابت او نه باغه کې د تبرک وو. د رسول الله خاصیت دا خاصیت د ابوبکر صدیق سره خو نو چې ابو بکر صدیق رضی سره د خاصیت نشتی، نو بیا د ابو بکر صدیق نه بعد څوک دی چې هغه سره د خاصیت شته. نه کله چې ته بریلی یا صوفي یا که هر فرقه والی او ته یو حدیث پیش کی چې وګوره صحابه د رسول الله وختن سره یخودو یا د رسول الله خولای سره یخودو، او ته استاد مولا او پیغمبر یو شی دی، دغه فرق مانی. کوي چې فرق منم نو به خبره ثابت شو. کوي چې فرق نه منم بیا خو ته کافر کیږي به دې خبره باندې امتی او پیغمبر ته جدا کینه. مسله دا د غسل د مړی یا مړی له غسل ورکول د دې ډېر فضیلت راغلی په حدیث کې. او کله چې انسان ته فضیلت معلومي نو بیا دی چې جذبه بکی. حدیث ته امام حاکم امام بیهقی راوړی دی او صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم من غسل میتا، چا چې مړی ولمبو. په یو روایت کې راځي من غسل مسلما، چا چې مسلمان له غسل ورکو فکتم علیه او به پرده واچوله غفر له 40 مره، الله به سلويخ پیری بخي، سلويخ پیری به الله بخي. د فضیلت مونږ ته معلوم نه که معلوم شي موږ ته طریقه نه راځي. مونږ بس مړی ولمبو فضیلت مونږ ته معلوم شي چې موږ له طریقه نه راځي. او په کلی کې څوک کسان دی هغه بس مړی لمبي او موږ الله بخلي مزدوریانې وکړو. ومن کفن میتا، او چا چې مړی له کفن ورکو کساه الله من سندس واستبرق الجنه، الله به ته د جنت تاریخم ورکي، دا بول ورکي ځکه چې د مړی له کفن اغستل. ومن حفر لمیت قبرا، او چا چې مړی له قبر وکنستو فاجنه فيه، به به دا مړی خخ کو
اجري له من الاجر كاجر مسكن اسكنه الى يوم القيامه. ندته د قیامت پورې دیس اجر ملويږي لکه د یو کور غسته او چاله ورکړي ته به وسی دا اجر به د قیامت پورې ملوي. نو مغه فضیلت ته مړي د غسل ورکولو او بیا غره مړي چې غسل ورکو سلويخ پیری بده الله بخي کفن دی ولا واغستو الله بدل جنت غره هم درکې او چې قبر دی ولا وکنهستو به کې خخ کو نو لکه ته چې وسړي له کور ورکړي اسی چې ته به وسی د قیامت پورې هغه اجر به ته ملوي. چې کله دا فضیلت انسان ته معلوم شي نو باقي جذبه پیدا شي کوشش کوي چې مړي د لمبولو طریقې زده کی او به چې ته ولمبي د مړي لمبول پکاري ککیلی کی کدلته انسان لړ شي مقصدی ته کومږي چې مړي لمبول کیږي الته پکای جو سه شرکت وکي ثواب به تم ملوي طریقه به مزده کی. زمونږ دې کسان به بګیرو کې سپین لګیدلی چې خبري شروع کی دنیا مبارک ته به جدي چلته د نیمه دنیا کې صدر یا پوره ده چې غټ غټ خبري وکړي او ته چې کور کې څوک مړ شي به څوک لمبي یو دغه طریقه هو موږ نه راځي او په علماء باندې ردونه کوي دې ته تکړه دي نو سړي د مړي لمبولو طریقې نور جنازي طریقو نور ضرورت پچا کوي رد په علماء کوي ځکه د مشران متل کې وي چې څومره دي صادري دومره سره خفي غزوا اول د عالم دي درجه د ځان ورسونه به رد کوي به خبري وځي. مړي له غسل ورکول د فرض کفایي دي. کټول مسلمانانو مثال کې یو مړ وشو ټول پرې خودو او غسل ورنه ورکو نو د ټول مسلمانانو ګناګاری او چې بعض له غسل ورکړي نور نه ګناه څه شو هغه ته چته شو. مړي لمبول د لازم دي چې دې باندې امر راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امته ته سوي امر وته کوی درې پیری ولمبو او د رسول الله امر د سره پاره د وجوب د پاره چې سو پوری یو بل دلیل نه چاغه د وجوب نه استحباب تاړي. به سوال دار چې مړې منګول لمبو دا آیت تعبدی مسله ده یعنی عبادت کوو په دې باندې موږ د الله کنه د مړې پلیت شوی دی ښه شوی دی ځکه لمبو. صحیح خبره به دوانو کې ده چې دا تعبدی مسله ده په دې باندې موږ د رب العالمین بندګي کوو. خو چې مړې دی وی لمبل د مرګ نه 15 منټه مخکې بالکل صفاره او بیا مړ شو دی بلمبو کنه بلمبو دی بلمبو که مسله د دې لپاره چې مړې یعنی د پلیتوالي د لاسه نو بیا خو به موږ مړي د ګوري چې مړې کم پاکه به نه لمبو. نو حکمت به دي کې والله علم ظاهر دی تعبدي مسله ده. بل دا چې د مرګ د سخت چې به انسان باندې راشي نو انسان خو کمزور دی د مرګ سختي ته مرګ سخت وړي غټه ده عامي سختي د نشي ټینګېږي نو کې دې چې دې کې دا ودس مات شوی په دې باندې قسم حالت راغلي نه ځکه ولا غسل ورکي. به دا مسلو سید ساتي چې کوم سړی چې غسل ورکي نه دي سړی براولي چې هغه امانتداري خبر ځان سره ساتي دي سړی مراولي چې ځان یې ډو جوړ کړي ورځي کې خبري کوي بیا یره پلانې بس مالم بوغه مخې تکتو مالم بوغه یره د خېټه را پړسېدلې وسم مالم بوغه یره په بد حل دی خلی باندې لویني راماتي او یره مالم بو بین تراتو دا خبرې نه دي پکار دا خیانت ته. رسول سم په دې مخکې موږ حدیث تیر شو کنه په فضیلت کې چې څوک مړ ولم به بیا سو کی پرده پیواچی الله به سلوخ پیری بخي خو چې پرده پیواچی پرده پینې چې ولې الله نه بخي دي دا د خیانت وکړو نو دې چې مړ به ګور دې چې عفوا دې چې کس به ګوري چې هغه امانتداري دې مړی هغه خبري بهر ترونه بس د عبرت لپاره کې سړی خبرو کی او سړی تعیین ونه کړي دا به جایز ان شاء الله. کيو په مثال کې دې شوې چې ورځ ما بدعتي لمبو او د بدعتي نوم نه معلوم څوک دې څوک نه دا بنوي ما لمبو خو په دې حال باندې پروت چې خلک یې سو اخلي عبرت دی واخلي دا به جایز ان شاء الله. خو دې چې ته د کمرین راوځي څنګه زمو خلک کې مړ ولم به راوځي چې څنګه راوځي به شروع کی یره توبه ملو تک تور پروت وای دې څنګه نه وای او چې سمې دې سو بده هوري دا خبرې کې ته خلکو ته پته بم دا ورځ راځي. بل راځي دې سړی بوله ګوري چې هغه عالم می عالم په دې مسلو پوي دا مطلب دا نه چې ته به کې رښتې ساتي اند پلانې زمونږ تر دې مشر دې خپکی
سل پیری دی خپشي چې چل ولا نه ورځي چې چل ولا نه ورځي نو سو پیری دی خپشي سل پیری دی خپشي مو خو دلته دیر پر نه راغلی چې تر خوشاله یا کاکا ماما خوشاله مو خو چې مړی ته غسل په صحیح طریقه او صحیح طریقه ملوش نو به عالم کس ګوري بل دا پکار کوم سړی چې مړ لمبه له پکار چې مخلص په دې بور الله اجر ورکړي سلويخ پیری به الله بخیل از معمولی اجر دی څومره غټ اجر دی دا غینه بعد به دا مسله زیات سدي چې مړ به لمبه سوک یعنی سوک حقدار دی چې وی لمبه نو کوس مړی وصیت کړی نو به چاته چې وصیت کړی د هم دغه کس به لمبه لکه یو کس ته مړکی وصیت وکړي چې زما پلانې مرګره به مالم به چې د پته چې پلانې مرګره عالم دی پوه دی الله ته ډېر نږدې دی نو بدیږي کې بیا پلار زوی که هر څوک دی دا ټولو هغه مرګره سره هغه مخکې دی چې دا پر وصیت شوی بیا دغه نه بعد قبل پرز خلک پوه دی او وران شو بمنځ کې څوک ولم بین بیا پلار او بره بیا ځه نکاح دغه پلار دی ځه هغه نه بعد زوی او به کته زدي شي ته ته نږدې بیا هغه نه بعد چې څومره نږدې خدا پاک ټیم کې چې ټول پوهي او جګړه جوړ شي نن سبا خو چې مړ وشي په کمره کې خو پلان دی وای پلار غریب بسور شي د نغله چل ورځي نه او زوی بسور شي د نغله چل نه ورځي نو جګړې مګړې به نه کی هیڅ پکیم نه کی دوباره انتظار کوي هغه مړی له غسل ورکي د په هغه وخت کې چې مثال کې کسان ډیر ولړي او ټول وي موږ له چل لږ موږ لامبو نو موږ څوک مخکې کوو اولی چې کوم ته وصیت کړي بیا پلار او برزه او بیا زوی او پکته او بیا دغه نه بعد چې کپلارو نه زوی نه بر څوک نه کته څوک نه بیا چې د ګوري چې رښتیا کوي څوک نه جدي خدا به یې ساتي چې ګوره دا ټول خلک چې ولړي په دې کې هم هغه سره ولمبي چې چا سره علمي او پلار ولړل ځه ټول نه نږدې دی پلار او چل ولنه ورځي دته به سوې ته ولمبو نه اگر که دې پلار دی خو علم وسره نشته نو دې مړې نشي لمبولې د مړې لمبولو طریقې نه مخکې دا مسله د فائدې لپاره ذکر کو چې خزه خاون یو بل لمبولې شي او کنه جواب دې مسلې دا دی چې بالکل لمبولې شي خزه خاون لم غسل ورکولې شي او خاون خزه غسل ورکولې شي بلکې دا خو طریقه ده دا یو بل سره د محبت او د وفاداری اظهار دی چې خاون راولږي او خپل خزه په خپل ولمبي د دینه بل خطرې قشتي او خزه خپل خاون ولمبي نه دینه خطرې قشتي بالکل جایز دي دلیل په څه دی جایز دي اولنې دلیل په دې چې دلیل په نشتی چې منه دي نو دې په اصل باندې پاتې شو اس دلیل په دې باندې نشته چې خزه خاون له غسل نشي ورکوله او خاون خزه نشي ورکوله نو به ولې موږ په مسلمانانو باندې یو مسله لازمو الله نه لازم کړي شریعت نه لازم کړي دویم دلیل بدا دی عائشہ رضی الله حدیث ته امام احمد امام ابن ماجه راوړي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بقیع د تلو بقیع مقبره مقبرین چې رسول الله واپس راغی عائشہ رضی الله عنها رسول الله زما په سر درل سر مې مات شو رسول الله سر خو زما مات شو او دا وخت چې رسول الله باندې هغه مرض شروع شو د کوم دراسه چې رسول الله وفات شو نبی او رسول الله ما درکی لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك استاسه کمل شوینو زبدل غسل درکم زبدل کفن درکم زبدل باندې مونږ کوم زبدل خخک پیغمبر چې انسان باندې مونږ کی او غسل او کفن او څو چې انسان خودی سی ونه شو ځکه چې رسول الله د عائشہ نه مخکې وفات شو هغه ارمان کوي چې دې شي چې رسول الله غسل کړي نو دې چې رسول الله چې پالتو خبره کوي چې ما به تعالی غسل درکړي ها دا مسله جایز ده کنه ځکه وي بل دلیل پیدا دی علی رضی الله عنه چې خپل بیبي فاطمه له غسل ورکړو بلکې هغه وصیت کړو چې مال به خاون غسل لکه امام بیهقی دا روایت راوړي عائشہ رضی الله عنها وی امام ابو داود دا روایت راوړي وی کداغه سنه شوی دا کم چې وشو چې رسول الله مپات شو او د نورو صحابه ولنبو نه
ما غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم الا نساؤه. رسول صلی الله علیه وسلم غسل چا ور کړی وی؟ دغه بیبیانو ور کړی وی. دا څه خبره کوي؟ دا مسله ثابته کیږي ځکه دي سی و. بل دلیل بدر چې ابوبکر رضی الله عنه د وصیت کړو چې دغه خزه اسماء بنت عمیس رضی الله عنها چې کله وفات کېدونه مال به زما د بیبي غسل لا کوي. ابه چې وفات شنو دغه بیبي اسماء هغه ول غسل ور کړو. امام بیهقی امام مالک په موطا کې دا روایت راوړی. امام ابن ابي شیبه رحم الله په دې دنیا اثر ذکر کړي د صحابونو د سلفونو. عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا قول نقل له ویزه خدا وېما چې د دې خزي په لامبول باندې او په دې باندې بموز کول او دفنولو او خخولو غټ حقدار انسان څوک دی؟ هغه د دې خاوند دی. او دغه خلکو سره چې کوم دلیل لري کوم چې وی چې نه نشي لامبولې هغه یو روایت پیش کړي وی عمر دا خبره کړې ده چې کله هغه خزه مړ شو نو هغه وی چې كنت اولى بها اذا كانت حيه فاما الان فانتم اولى بها. وی زه حقدار وم د دې خو کله چې دا ژوندۍ و اوس دا مړ شو نو تاسو زمانه زیات حقداري. د روایت ضعیف ته بدی کې راویل چې هغه ته لیث ویل کېږي دا درسه سند کمزور دی. وی د رشتہ ختم شو. څه ختم شو؟ رشتہ ختم. کمزوري خبري دا دلیل نه چې رشتہ ختم شو. نو هیڅ دلیل په دې نشته چې خزه خاون له غسل نشي ورکولای او خاون خزه له نشي ورکولای. پوه شو به دې مسله باندې کوشش دي چې کوي بلکې زموږ خپل ځاني د کوشش دي. کبل پرز الله چې ته د یو کس په کور ولا باندې مرګ راوستو نو دا څومره خطرې کړي چې د خپل لړ شو ویلم دي خپ آرام د خلکو نه پټه خخولي ولم به اخرنه اسیم د دنیا نه غزي چې ویلم به یو د خزه دوره پوي د خزه وګرځم مشرک کیږي چې د خزه راوړي خپل خاون ولا به خپل طریقه ما وسو چې د زناني او څومره اوچت خاون به چې خزه لوي دي تربيت ورکړي دا ټول اثر د خاون د تربيت دی چې څنګه خاوني غالبا خزه غالبا نقشه د مړي د لامبولو طریقه مختصر هغه ده چې مړي د کله لامبو نو با کټ به سمله کم چې لامبولو د پاره او به دې کپړې لري دا مثلا موږ سره تیر شي او مخ کپړې به دي او باسي الا دا چې عورت نامنه د زنګنانو پوری دې بل پاسه کپړه واچي چې عورت ښکار نه شي او ځان سره به هر هغه سامان ساتي چې دغه ضرورت بیا به ورسته منډي خلک نه وي چې مړ لامبول شروع کړو به دغه پلانې شروع پلانې راوړه سامان به ځان تیار ساتي او د ضرورت نظر کسان ودرول دغه ځکه نه دی پکار چې چا تعلق نشته لامبول سره او نه لامبې نه ته څه ضرورت ته جوړاله مړ غریب خو عجیب حالت په دمانه راځي نو سره خلک راځم کی صرف هغه کسان بدن کمرې ته ننوځي چې څوک دا مړې لامبې فقط که سره ویزه د مرګره مو بل ویزه پلارو مو زه نکو مو زه دې سمو نه غنه بدن نه جوړي دا څه پروګرام سٹارټ دی چې مړې غریب دغه پروت خلک دې راځي ګور نه صرف هغه کسان چې کمی لامبې په دې کټ باندې چې کې دي نو د اثر بول لګ دې اوچت کې او بیا به اثر چې ورکړه اوچت کو نو دا غینه بعد بوله په دې خېټه مې رورو لا سره کوي چې دا خېټه نرم شي او که سوزي نه جګه وځي دا ګوره تاسو ربم دي شي کوي زه بل څه خبره نه کوم نو مسله ده نور ته سوچ کو تاسو ربم دي شي کوي نه بیا په تا کې کنټرول نه هغه خبرې به تاسو لکه او سره دا وی چې دې څه او پلانې او زعلانه او ما دې شو کړو سعودي عرب کې مزدوري او بنگلا او پلانې شي دغه دی بیا اصل نه جو ته واپس شي نه چې بخېټه دلوي زور کې نه بیا تای کنټرول نه نه بده خېټه بولرو لا سره کوي زور و بینه کی او دغه نه مخ کې دا مسلو سي ساتي چې اندامونه چې نو دا بول سیده کې دغه چې ټیم په ګډیر ولګي نه دا بیا کلک شي نه بیا ماتول ته بکیم به ضرورت راشي دا بول سیده کې چې دی بیا ماتول ته ضرورت نه راځي بیا به
د لاس نه کپړه چاپیره کې او دغه دوه ځایونه به وینځي په کوم باندې ګندګي راوځي د کپړې لاندې به لاس ورننه باسي او دغه قبول او دبر دا به وینځي او به په واړه ته د پتوري جوز پاک شوی دی بس به پرې دا غیر بعد بیا دغه کپړه به تلری کې کوم چې بیا چول وځي چې هغه څه شو کې دې ګندګي وتی نو خاصي وي کپړه به بدله کې او چاردام بولو کې لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم عطیه تسوي ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها او دس چاردام چې کوم اندامونه هغه نو شروع نو بالکل بوله دي او دسو کې لکه څنګه چې تکي او دس کوي دا ورځې نه مخکې چې بل بدل او دس کوي او مونږ کوي دا ورځې نه مخکې چې وتا باندې به خلک مونږ کوي ندی څه او دس بوله بالکل کې لکه څنګه چې تکي بعض علما به دا وایي چې دې څه وو کې چې د خولې ته کړه ورسې د پوزي ته نه کپڑا بلم دکې به د خولې کې و او د پوزي د سوري بوله پاک کې وبو بوته نه چي ځکه چې کله وبدنه لاړی شي صحیح خبره ده په دې باندې دلیل نشته لکه رسول صلی الله علیه وسلم دې کوم معطیه د طریقو خو وکنه نو دې به ته ویلې چې وب ما چوي خلول مینځه پوزل مینځه ویني د وب کدن لاړی شي لاړی دي شي څه چل کی وی بیا روزینه نه دی روزی کنه هغه ټول تل دنیا نه ختم شي تر وبو غم وله لاړی دي شي وب ولې دروځي دس چې روزي ماتي چې خلک وته موږ دا نه چې ته مثال کې په پونی سره خلې ته یا بالټه وبو ته ورواړه معمولی دي وبو ته راځي لکه خونه خلول پاکه کی ابه ولا پوزه پاکه کی په دې باندې زما زړه مطمئن دي چې به خبره دلیل نشي چې به خبره دلیل نه نو به دې مضبوطه منخ کړي او دې چې ګوره رسول سم ویلې به معطیه ته خوې نه وي خیال دې سره خبرې ته داغه نه بعد چې کله دوله د سکو بالکل چاردام بولو پرو کې نه د بیرو د پانی چې دا سره وټه کې خ بالکل نه دیش او به بدی شي وبو کې واځي چې هغه خټ کېدلی ګرمي وبي او خې وړکه چې دا سو کې زګو کې خزګو کې نو بیا بوله بدی دا زګ بروالي د بری ګیره او په کوم ځای بوله ولګي په سر به ولګي د دې سره انسان ډېر خپه کی نو چې بیرو پانی به بل شي نه کې او چې نه نو به نور څه استعمالول شي خبره کوي صابون شي استعماله خو نه حدیث کې چې کوم سره غلي دي نه دا په دې عمل پکار دي او ګیره بولم وینځي الله اکبر ځکه چې دا په دې ګیره کې وځ د رب العالمین ته مخامخ کی چې دا پاکي دغه ځل ته تاسو کې چې ګیره ولې پرې خو دوی چې راست پیغمبر طریقو الله زکه ما پرې خو او کوم چې ګیره نشته نه داغه د پر موږ سړي شو ویلې دا سر بوله خو وینځي چې سر دی ول وینځو نو دا غینه بعد د باقی جسم چې کم دی کې به د خې طرف نه شروع کی خې طرف چې کما سینه ده دا به وینځي به دې سره واله نو شاته د شانه چې به کما خې طرف راځي ابو لوینځي بیا خپې دې شکته بیا ګس طرف به د وبو بي شي واله دې چې ګور رسول الله د عطیه ویل دی وی اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ويدري بيري وبي وبوالوي ندري بيري وبي أره دري بيري وبي وبا أره تاق عددت وستدري دري جري بوالولي باك نشو نو 5 بينزا والو په پینځو پورا نشو نبیا و نبیا پورا نشو نبیا نه ان رأيتن ذلك ګور رسول الله معتیه ته به تاسو خبرې نو تاسو ته ګورئ مطلب دا چې څوک مړ لامبي بیا غته پته ده خو دومره چې وبدي تاق عادت کې اړي 3 5 و نه د پتوري چې اوس پات شو نو بیا به دي نور وبدي بیناړي رسول الله صلی الله علیه وسلم معتیه ته دام وی چې وجعلنا في الاخيره كافورا
او په دې اخرنی پیر چې وباړو نه بای کو سره کافور واچوي د خوشبو در دې لپاره والله اعلم چې دې سره د بدن یخي د بدن دې سره سي یخشي بل د دې کافور او د دې خوشبو د دوه ضرور چې په دې قبر کې دنه چې کوم زناور دي هغه نږدې ډېر وخت پورې نه راځي چې څو پورې د بینی نه چې ربین ختم شي بیا غراځي درې مده چې رب العالمین ملاقات روان دي نو چې خوشبو کو دي ذکر چې رب العالمین ملاقات له سره زی نو پکاره چې خوشبو تی لاړ شي بیا به وڅ کې د حدیث کې ثابت دي دا وچول وچ به کې او بیا به خوشبو ولګي په کوم ځبانی په هغه اندامونو باندې کوم باندې سجده لګي په تندي پوزه او د ورغوي او زنګنان او د خپو د ګوتو د سرونه ځکه دا به انسان کې اوچت زینه دقه دي دا به انسان کې اوچت زینه دي چې څه سجده نه لګوري دا ته ولګي هیڅ فائدہ نه کوي که سړی سجدي دنیا سجدي لګوري خوشبو دي ته ونه لګول نه نقصان نه کوي خو چې سړی سجدي نه لګي رب العالمین دغه ځتندې خو دې نه موږ د سا کوي نه پیژني نه او کوي نه په طریقې نه وي دغه خوشبو څه فائدہ د نشي ورکوله نو خوشبو که په دې وبو سره ملاوي کافور نو دغه سیده او که کافور ولا اسی بیا په بدن خوشبو لګي نو دا هم دام سیده دوه جایز دي ان شاء الله دي کو صدا مسله ساتي چې عطيه وي چې فضفرنا شعرها 3 قرون نو منګه اغیله سو کم سي جوړ کړي درې چونټي ولا منګ جوړ کړي دې دا مسله ثابته شو زنانو له درې چونټي جوړ دو چونټي زنانو له جوړول او هغه په دې سینې دي سره چول په دې هیڅ دلیل نشته درې چونټي زنانو له جوړي او هغه به شاته چي چونټي ولول جوړي ها چې وخت په قبر کې سي پاک پراتی خواره نه نغیر پر خدای چې خزل وخت غړتي چې چونټي شاته پراتی دا مسلو سره یاد ساتي د فائدې لپاره وسره سو مسلې ذکر کو یو دا مسله د بد جاهلان دا وی چې کوم زنانه په حیض کې مړ شي یا یو سړی او زنانه د جنابت په حالت کې مړ شي نو دوله به دوه پیری غسل ورکړي یو غسل دغه شو کوم چې عام مړی ورکو او بل غسل د څه شو د جنابت یا د حیض لپاره شو هیڅ دلیل نشته د دې څه دلیل نشته دا اوس د فائدې لپاره یاد ساتئ که انسان کفن کړی شو او د کفن طریقه به ان شاء الله په روان درس کې بیانو انسان کفن کړی شو او بیا هم داغه نه چې نه سره ووتو انسان کمزوري او چې صاحب کې نه او دنه سره ووتو نو بیا راځي خبر ده چې دلته بیا غسل نه ورکه بس بیا وړه بل مسلو سره د ساتي د فائدې لپاره چې کله وبني نو بیا به تیمم کې مړیلا بیا وسکه تیمم فتقوا الله ما استطعتم او که یو سړی دې ځکه مړ شي چې ټولي خزي یا یو خزي دې ځکه مړ شي چې ټول سړی نو بیا وسکه بیا به دې چلو کې چې په دې کپړه له پاسه په وبو واله لازم نه چې بیت مګي او لاس پر راکاږي لاس په مراکاږي وبو په دې واړو فتقوا الله ما استطعتم الله مونږ ته وی چې مړی له غسل ورکړي بیا مونږ ته ویل چې پردي زنانه سره لاس نشي لګولې زنانه ته ویل چې پردي سره لاس نشي لګولې و دې ځکه د طاقت مطابق مونږ دغه کولای شو چې وبروالو او په دې شي واړو له پاس بعض علماء وینا تیمم به ورکه په دې ټیم کې نو د تیمم خو په هغه ټیم کې چې کله وبني او دلته وبشتي نو چې وبشتي به د وبو استعمال پکار دی بیا دلته مسله د خنثا به ذکر کو هغه سره چې دغه سره فرجومي او ذکرومي یعنی د زنانو چې کوم عورت ته فرج هغه سره می او د سړو چې کوم آله هغه سره می د بچ هم مدرت کې وغه قرآن حدیث کې دا مسله ته وایې کوم ځای راوړل بل دین دې تاسو سره قرآن حدیث کې دا مسله شتي دنیا حدیث راغلی چې به کې دا مسله چې یو سړی مړ شو او داغه فرج مشتي داغه مشتي دا ذکر
دی به میراث څنګه الی کومه حصه به الی نو بیا په حدیثونو کې دا طریقه ښوول شوې ده چې د میراثو چې کومه لار ده دی قدې کنه خبر ختم شو. اصل خدای چې انسانان به دوه قسم دي یا سړی ده یا ښځه ده بس دقه دوه دي. دریم د سره شتي نه دریم پکې دا د سره نشتی. نو سړی چې دا کم سړی چې پیدا شوی دی د سره دوه آلی دي ولې دریم نه دی نه دی دریم نه دی دیم یو دی خو صرف دا چې فرج او ذکر وسره شتي خو دا یو پکې پالتو دی دا یو چې دی دا پالتو دی نو دی څه شو دی یو نه شو یا سړی شو یا ښځه شو کنه نو صرف یا سړی دی یا ښځه ده. او دا کومې جړاګان چې تاسو نن سبا یې ولیعذ بالله دا خو هغه هلکان دي چې دی خوښوي چې مونږ کې د جنکو صفات وي نو دوی ځان په زور جنې کوي تنګې لنډې جامې اچوي یا میک اپ کوي یا ګیره برید بالکل داسې صفا لرې کول چې دا مخ بالکل میني او د هغوی په شان خبرې کول د زنانو په شان ولیعذ بالله د هغوی په شان کوږ وکړه ډانسونه کول په پیسو باندې ګډېده سندرې ویل والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی به موږ پر دې راواچوي. نو دا هلکان دي خو د ځان نه څه جوړ کړي جنکې د ځان جوړ کړي ډېر شوق د لاسه دا اوس یو شوق دی. زه اوس د مؤمن شوق څه دی چې زما نه رب راضي شي. د مؤمن چې کوم یو ځواني د الله په بندګۍ کې نو د هغه شوق دی چې زما نه الله راضي شي او زما د سر چېرته د جهاد په میدان کې والوځي او زه چې رب العالمین دپاره اوږده اوږده تهجدونه وکړم او زه علم وکړم چې ټولو دنیا ته یې خور کړمه او زه دې خلکو ته فایده ورسوم زه د کونډو یتیمانو سره منډه وم دا د شوق او دې غریب شوق دا دی چې زما نه جنۍ جوړه شوې نو بیا د هغې دپاره کوششونه هم کوي او ډېرو پکې اپریشن هم کړي دې دپاره چې څه شي جنۍ دې جوړه شي. نو چې سړی چې کله مړ شو نو دی به څنګه معلومو چې دا هلک دی که جنۍ ده نن سبا خو ډېرې طریقې دي ټیسټ ول وکړه ده به وینه ټیسټ وکړه د ده به ښه صفا پته ولګي. بله ده میچازو لارې ته وګوره کوم طرف نه چې میچاز یې کولی دی دقه دی. د بلوغ نه بعد غټه نښه دا ده چې که زنانۍ نه په دې باندې به حیض بیماري راځي او که هلک نه دا بیماري او بې نه راځي او داسې نورې ډېرې نښې د دې په باره کې سړی را جمع کولی شي. د خلکو ته مونږ وایو دا کوم چې په دې پورې نښتي او قرآن او حدیث کې هر څه نشته خوشحالېږئ مه. دا دین د رب العالمین دی په دې کې غټه او وړه مسله ټولې پکې دننه پرتې دي چې سړی پرې نه پوهېږي دا د هغه کمزورتیا ده. بله مسله ورسره دا ساتي دا هم د فایدې دپاره چې کافر له به غسل نه ورکوي. کافر چې مړ شي هغه له به غسل نه ورکړی کېږي بلکې کندې ته به یې واچي او خاوره به بې له پاسه واچي. علي رضی الله عنه پلار چې کله مړ شو څوک ابو طالب نو رسول صلی الله علیه وسلم ولې دې زوی ته وویل پلار دې مړ شوی دی ورشه لاړ چې خاورې به واچو کندې ته وزر کړو خاورې بې له پاسه واچولې. امام نسایي امام ابو داود دا روایت راوړی دی. دا مسله اوس یاد ساتئ چې شهید چې کم د کافر سره په مقابله کې مړ شي هغه له به غسل نه ورکړی کېږي ځکه چې دی په دغه وینو کې هغه شیان برپاسي. لکه څنګه چې مخکې موږ سره حدیث تېر شوی چې سړی د حج د عمرې په حالت کې مړ شي نو دی به هماغه شیان رپاسي نو ده له به غسل نه ورکوي. شهید له به غسل نه ورکوي په دغه حالت کې به یې ښخی. خو شهید هغه شهید چې هغه په جنګ کې شهید شوی د کافرانو سره مقابله کې. نن سبا شهیدان هم ډېر شوي چې ړق وي پلانې شهید او پلانې شهید زه د پلانې شهید ورور یم او پلانې شهید زمونږ دا او پلانې شهید څنګه شهید شو وایي دا دوه کسان کلي ګوران شوي دا یو راورګي دا بل یې ووایي شهید شو اکسیډنټ وکړو شهید شو. صحیح ده چې په دې باندې رب العالمین د شهادت درجه ورکوي خو دا آخرت کې په دنیا کې د شهادت چې کوم احکام او مسلې دي هغه به په هغه کس جاري کېږي کوم چې د کافرانو سره مقابله کې مړ شي په ده به نه جاري کېږي. نو ده له موږ غسل هم ورکوو. یو سړی ډاکوان پرېلو مړی کړو نو دی انشاءالله شهید دی که الله ورله درجه ورکوي که الله ورله شهادت درجه ورکوي الله به ورله ورکړي خو دومره ده چې موږ به ورله غسل به ورله ورکوو. او هغه شهید له به غسل نه ورکړی کېږي هغه کس له چې دی د کافرانو سره مقابله کې مړ شي. اوس کافرانو سره مقابله وکړه او زخمي شو
2-3 ورځې بعد مړ شو دله به غسل ورکو که نه به ورکو دله به ورکو خو چې نږدې وته لکه مثال کې د میدان جنګ نه واپس نو په لاره کې مړ شو یو څو خبرې وکړه هغې نه بعد مړ شو لکه ډوډۍ وخوړه دوایي وخوړه د هغې نه بعد مړ شو یعنې ګورو به حالاتو ته که نږدې وخي نو بیا دې دقې غسل به له نه ورکوو که وخت ډېر شوی نو بیا به له غسل دا به له بیا ورکوو بله مسله سره دا یاد ساتي د فایدې دپاره چې مړي له سړی غسل ورکړي نه به ده غسل لازمیږي او که نه حدیث کې دا راځي امام ترمذي امام ابو داود رحمهم الله راوړی دی من غسل میتا چا چې مړي له غسل ورکو فلیغتسل نو غسل دی وکړي ومن حمله فلیتوضا او چا چې مړي له اوږه ورکړه او قبر پورې یوړو نو بیا دې چاردام وکړي د حدیث کو امر دی او امر اصل کې د څه دپاره وي د وجوب دپاره وي خو دا واجب نه دي سړی به وایي چې څنګه پیغمبر وایي چې وي که ته واجب نه دي مونږ وایو د دې یو څو روایت نور دي چې هغه دا د وجوب نه استحباب ته اړوي نه مړي له چې د غسل ورکو نو د هغې نه باید مستحب طریقه څه ده چې غسل وکړي او چې مړی د قبر پورې ویوړو خښتې کړو د هغې نه باید مستحب طریقه څه ده چې چاردام وکړي دا مستحب ده خو لازم نه ده ولې لازم نه ده عبدالله بن عباس سره د نومه روایت دی امام بیهقي امام حاکم راوړی دی وی تاسو چې کله خپل مړی ولمبوئ نو په تاسو باندې بیا غسل لازم نه دی وی دې څه پلید خو نه نو دا روایت د دې روایت دلته دا خبره د وجوب نه استحباب ته وړي یو بل روایت دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما امام دارقطني راوړی دی وی موږ به مړو له غسل ورکوو فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل نو بعضو کسانو موږ کې بیا ولامبل او بعضو به نه لامبل لکه لازم بیا به ټولو لامبل کوم چې غسل ورکوي دغه شان امام مالک په موطا کې د روایت راوړی امام بیهقي چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه وصیت وکړي چې ما به څوک لامبئ زما ښځه او ښځې نوم یې څه اسما بنت عمیس ناغي چې وی کله غسل ورکو ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بهر د صحابه ولاړو به انتظار کی نو دا به بهر ته راووته هغه ته دا وی چې زما روجه ده او یخ هم ډېر دی سخت یخ نو آیا د لامبل لازم دي نه هغه ځینې لازم نه دي نو ګوره دې کې صحابه خپو ټول ولاړو هغه ته نه لازم نه دي که لازم وي نو بیا به دغه ویله چې که هر څه دي که روجه دي او که یخ دی او که هر څه خو ته به لامبې نو دا یو مسله د فایدې لپاره ځان سره یاد ساتي دې حدیث کې ډېر فواید چې هغه موږ دغه شان ذکر کړو دا کوم چې موږ د غسل د طریقه بیانولې پای کې د فایدې ټولې رالې دنه که څه فایدې به کې پاتې نه دي پاتې به کې خو دغه یو فایده پاتې ده چې ښځه چې دی د سړي په کپړو کې کفن کېدی شي که نه تاسو ته یو سړي سره څادر دی راوسوي زما د ښځه به دې کفن څه دلیل دی ته غلي ناستې لکه تاسو یې سره څه اورېدلي نه خپل لور له خپل لنګ ورکو دا مسله به کې ثابته شو دا مسله به کوم ثابته شو چې ښځه د ښځې خبره به منلی کېږي په داسې مسله کې چې ښځه به پوه یا د ښځو سره تعلق ساتي دلیل به څه دی وی ان رأیتن ذلک ام عطیه رسول زموږ بس بیا ستا مرضي ده نه چې تا ته څنګه ښکاره شو مطلب چې ته بیا په دې کې ښه پوهېږي دا بعض کسان د ښځو په کارونو کې ګوتې وایي نو ښځه پرېږده کوم کار چې د ښځو دی هغه چا ته پرېږده ښځو ته پرېږده هغه به پوهېږي د ښځې خبرې له اعتبار بیا په دې کې نه چې د امت په مسلو کې ګوتې وایي یا مشرتیه کور راټینګ کړی کور خرچه هغه چلی یا د کور ذمهوال ټول په لاس کې د خاوند هسې په نوم خاوند دی خاوند په نوم خاوند دی بل یو کس ما سره رابطه وکړه د خپلې مور شکوه او د غیرته کوله او د بهر ملکونو نه رابطه کړې وه نو هغه ما ته وایي چې نور لیونی کېږم وایي کور کې جګړې روانې او دا په رښتیا سړی لیونی کوي او نه ما ته څه ګناه شته پیسې چې ولېږم نو بیا 3 ورځې را سره مور خبرې کوي بیا د هغې نه بعد خبرې بیا بندې شي ځکه چې پیسو هغه بیټري چې کومې هغه کومه چارج کړې به کښېني
نو زه څه وکړم بیا ورته ما نصیحت وکړو نو مې پلار دی مې ستا پلار الله دې وبخښه وایي نه ژوندی دی وایي نو مې چې پلار ژوندی دی نه دومره مسله ما ته وایي چې شیخ صاحب بس هېڅ هم نشي کولی نو مې چې نور مشران ورسره کښېنوو چې تا څه جاښه جوړه کړې ده څه وي دنیا مشران مې راوستي دي ترونه ماماګانو ته او وایي چې دننه کښېني چې بار ته راوځي ما ته وایي چې بس ته پوه شو دا پوه دی زوروره ښځه چې دا سړي د سړو خبره یې به مخکې نه چېري نو ګوره ښځې په کور کې داسې مشرتیا نه ورکوې چې د هغې دلاسې کور ورانېږي د هغې دلاسې واړه خرابېږي د ښځې عقل خو داسې نه وي لکه څنګه چې د سړي دا بعض وي موږ سره محبت کوو صحیح د محبت سره کوو د محبت خو دا مطلب دی چې ته مشرتیا ورکړه ما یو پیر دا خبره کړې وه نو بیا راته بعض ملګري وایي شیخ صاحب موږ وایي که چا راته زموږ حل ویلی ما د عباس په کور کې پیسې ږدي د ښځې سره نو بیا ښځې ته خولې چینګې کړي وي دومره دې راکړه دومره دې راکړه لږې دې راکړه او له سلو یو روټ ورکړي 200 ورکړي ځه ګرځه ځان دا یې میاشتې خرچه شو او پیسې د ښځې سره پرتې وي نو هغوی به ما ته ووایي شیخ صاحب ووایي تا ته چې ده زموږ حل نه د چا ویلی نه داسې نه ده پکار زه دا نه یم چې ښځې له سره درجه مه ورکوئ بلکې موږ الحمدلله غالب بیان په دې کې زموږ په معاشره کې ښځې سره ظلم ډېر کي او داسې خو هم نشي کولی چې ښځې له سړي درجه ورکړو او الله او د الله رسول یو خبره کړې هغې خلاف ورزي خو نشو کولی که نه الرجال قوامون على النساء سړی اوچت دي خو دومره دی چې په کم کار باندې ښځه پوهېږي نو په هغې کې به د ښځې رایله اعتباري هغه به منلی کېږي داسې کې رسول صلی وسلم ام عطیه ته څه وي وایي بیا ته پوهېږې نه بیا تا ته پته دی چې څومره اوبو ته به هغه ضرورت راځي نو بیا هغې مطابق یې ولامبوه دې سره چې دی زموږ د نننۍ درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله په روان درس کې که الله ژوندي ساتلي وو نو دا طریقه به ذکر کوو چې مړي له به کفن څنګه دا ډېر قیمتي مسایل ډېر قیمتي او زه تاسو ته دا وایم دا نن چې کوم درس ما وکړو او که دا چا یاد کو او ډېر په اسانه طریقه باندې ما وکړو تاسو پوه شوئ که پوه نه شوئ نو دا ګوره تاسو ټول به مړي لامبولی شي ټول خپل مړی به خپله لامبوي که هغې سره به دی چې ستاسو زړه به م نرمي یو عبرت په تېم اخلی چې ګوره پلانی بلو زموږ لامبولی نو زړه به دې نرمي انشاءالله په روان درسونو کې به د کفن طریقه هم تاسو ته معلومه شي بیا به دا طریقه هم معلومه شي چې جنازه به څنګه کې بیا به دا طریقه هم معلومه شي چې خښۍ به څنګه نو بیا به د تعزیت طریقه معلومه شي نو دغه نور د علم دا رڼا د څه د علم الله په قرآن کې فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام دا سینه کولاو شي کنه دی دین ته او انسان په دې مسلو پوه شي دا الله یو غټ نعمت الله وی هغه کسان چې مولا رڼا ورکړي او دې رڼا د لاسه چې دی نو د خلکو په دې منځ کې رواني به تیرو کې رڼا رواني خلکو سره تیری د سره صحیح رڼا کما مثله فی الظلمات کوم سړی چې په تیرو کې دی هغه یو شان دی رڼا ولا تیری ولا یو شان دي زموږ اسمان فرق دی یو سړی دقه شان ولاړلی د دروازې سره د برجي خانې دروازې سره دننه ولا پلار لامبوي هلک ته طریقه نه دي مانه د تیروالی او بل ځای کې پلار یې مړ شو هغه ښکلی زوی به ګیلګیا دی ښه په ارام زه به وي بابا له غسل ورکړم زه به یې ښه په طریقه وکړم ما له طریقه راځي د رسول په طریقه دې ته وایي رڼا دا فرق دی په دواړو کې د ړوند دی او دا بینا دی دا روغ دی الله سبحانه وتعالی دغه نور د علم دا موږ له هم راکړي او الله سبحانه وتعالی زموږ د سترګې په علم باندې بینا کړي او په علم باندې الله روښانه کړي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو